افغانستان والا خلک ډېر وزورېدل، ډېر وکړېدل. نن په هغې یو بل آفت راغی د الله د طرف نه دی. په زرهاو خلک په هغې کې شهیدان، نن بیا زرهاو کورونه وران دي، نن بیا خویندې هم داسې پاتې، میاندې هم داسې پاتې. په دې خلکو الله امتحانات در امتحانات راوستل. کله د امریکې او د هغې د متبعینو نه طرف نه امتحانو، د هغې ظلم، د هغې بربریت، کله د وروسته طرف نه امتحانو او د هغې د ملګرو د طرف نه د هغې ظلم او د هغې بربریت. خو یاد وساتئ دا خلک د افغانستان کو په دې هر قسمه حالات راغل، په دې آفت سماوي راغی، د الله د طرف نه پې آفت راغی او کو د مخلوق طرف نه پې آفت راغی، خو بیا اسلام برقرار دی، بیا ایمان برقرار دی، بیا هم پکې د هر چا نه اسلام زیات دی، بیا هم پکې د هر چا نه په قرآن مینه زیاته ده، بیا هم پکې غیرت د هر چا نه زیات دی. او زه وایم مه خفه کېږئ، په تاسو کو تکلیف راغی، په تاسو کو غم راغی. منم چې یو کور بې سرپرسته پاتې شو، منم چې یو بچی یتیم پاتې شو، منم چې یو مور بوره پاتې شوه، منم چې یو خور کونډه پاتې شوه. دا د الله امتحان دی په تاسو باندې، په دې الله تاسو له اجر درکوي. الله ډېر انصافدار ذات دی، داسې نه کوي چې دنیا دې هم خرابه کړي، آخرت دې هم خراب کړي. تکلیف دنیا کې خامخا راځي. اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اول سخت تکلیف الله په انبیاو باندې راوستی دی، بیا چې کم سړی الله ته نږدې دی په هغې باندې راغلی دی. مضرات الدنیا مسرات الاخره. دا د دنیا تکلیفونه، د دنیا غمونه، د دنیا پریشانۍ، دا در اصل د آخرت خوشحالۍ نه دي، دا در اصل د آخرت کامیابۍ نه دي. هغه خلک چې د هغې وس کېږي، داسې خلک چې هغې په زلزلو کې متاثره شو، هغې په سیلابونو کې متاثره شو، په هغې آفت سماوي راغی، د هغې نصرت او امداد او معاونت پکار دی. ولې مسلمان عبارت د دې نه دی، انسان عبارت د دې نه دی چې د بل چا په غم غمجن شي، د بل چا په در باندې درمن شي، د بل چا اوښکې تا وژړئ، د بل چا ژړا تا وژړئ، د بل چا بېوسي تا وژړئ، د بل چا غم تا وژړئ. پوه شه چې انسان یما، پوه شه چې مسلمان یما. او کو د چا غم ونه چړولې، د چا در ونه چړولې، د چا اوښکو په ژړا نه کړې، د چا یتیمانانو بچو په ژړا نه کړې، د یوې کونډې خبرو په ژړا نه کړې، د یوې بورې مور خبرو په ژړا نه کړې. پوه شه چې په تا کې انسانیت ختم دی، مسلمانی ختمه ده. صرف خوراک خو نه دی که نه، صرف څښاک خو نه دی که نه، دا خو ځناور هم کوي. او دا خلک ډېر وکړېدل، کله په لارو کې خلکو په عذاب کړ، هر چا پې خپله وسه کړې ده. زمونږ دعا دا ده الله دقه خلک چې همیشه د مصیبت سره مخامخ دي، همیشه د غم سره مخامخ دي، الله بس ډېر امتحانات پې راغل، ربه په دې خلکو خپل امتحانات ختم کا او نور دې ته خپل رحم او کرم متوجه کا.